شکر دیوی خدایا الله شکر دیوی خدایا دواړه د بلا زامن دي نو په خدای باور وکړه. مکه کې یو بوډۍ وه یو بوډۍ وه او یو بوډۍ وه یو بوډۍ وه شکر دې وي خدایه په نصیب مو رسېدلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی. جیل کې هلته ډېر بې حده زیات دي دا چارسدې والا مردان والا د دې پېښور افغانیان پکې دومره ډېر دي چې د شمېر نه بهر د دوبۍ په جیل د دوبۍ جیل کې راشه مدینې ته راشه مدینې ته راشه مدینې ته دلته دی دلته دلدار دلته 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 دی او راشه مدینه. د جانان سترګې چینوي نه کعبه نه مدینه ده مینه غسل باندې نه ده که بلال په تا مین شو ستا غسل ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شوي دې کې لویه فلسفه ده. ډېر ښه ډېر ښه. دا باب الریان دا لږ منونه شانتي و چې دله ما پروګرام کړو هغه وخت د پلار جیل کې و هغه دی چې د کرې کور زه لاړم یو کوڅې مخې ته ودرېده یو څو نعتونه یې ما ته کېښودلو ډېر خفه و هغه د کرې کور اوس یې پرېښود بړښت ته راغلی دی خو پلار یې 3 کاله تقریبا د دوبۍ په جیل کې تېر کړل بیا راغی دا چونکې چې کله د پلار جیل کې نو دا ډېر خطره ماشوم و د کور ټولې ذمهوارۍ په دې ماشوم پاک وي د بداناتونه او د هم شریفې او په هغې باندې ورته چا څه پیسه دوه ورکول دغه سیسټم روان و دغه 3 کاله د ماشومتوب چې هغه ډېر د نیازبینۍ وي بغیر د پلار نه تېر کړه چې پلار بندیوان په جیل کې و پلار خو د هغې راغی په څنګ کې ناست دی څومره چې باب الریان خوشحاله دی یقین وکړه چې دومره زه هم خوشحال یم چې د باب الریان په څنګ کې دغه ښکلي داجي هغه سره ناست دی. موقع راله مې زه داجي خو د خدای را خلاص کړه د دغه هوا ډېر لرې لرې تلو ښکلي نعتخان و ماشوم و موږ یې حوصله افزایي کوله چې دا ماشوم راښکاره شي خور شي او ماشاءالله چې نو ورسره کېناستو نو غړی نوره هم تازه شوې ده او خوږه شوې ده. باب الریان څنګه قربان دې شوه ډېره ډېره مننه والا دې خوشحاله آباد او ژوندی لره چې زموږ غږ دومره اوچتې او والا دې تل خوشحاله لره یوسف جان لالا بابا راغی او الحمدلله الحمدلله داجي چې راغی بیا یې وتړل اوس پړده چې داجي ته نه وې ډېره سخته مو تېره یاره الحمدلله زه به ده ویم چې داجي رالی ما سره کېناستو نو زه په ډېر څه باندې نه پوهېدم په یو شپه کې زما ټوله دنیا بدله شوه جي زما د دماغو ولا که در سره ګپ لګوم الله په سره ګواه دی چې زما هر یو شي اټومیټیکلی چینج شولو د یو پلار راتګ سره مینه وي که نه جي مینه خو اثر غورځوي او په دغه مینه او په دغه عشق چې کله د جدایۍ هغه لمحه راشي او وختونه راشي نو اواز نورم خوږ شي نو سړی چې کله لیونی شي بیا غږ نورم خوږ شي مله چې باب الریان سره بیا اواز نه او سره بل منونان هم ناست دی کاکیه څنګه چل دی واړه ماشومان دي بزګري غټي شي خو دي خو واړه که نه څنګه قربان دي شم الحمدلله ستاسو دعاګانې دي الله خوشحاله کړي. ستاسو نوم دی جانان؟ زما محمد کامران نوم دی جي. ډېر ښکلی نعتخان دی او باب الریان سره په جوړه کې دی نو د جوړې دا خوند هم واخلې بیا سره کوم نورې خبرې راځئ. شکر دی وی خدایا شکر دی وی خدایا په نصیب مو رسېدلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی شکر دی وی خدایا شکر دی وی خدایا په نصیب مو رسېدلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی حسن د دلبر زما تمام لمنلی دی ښکلی دلبر د ټول
مخلوق صفت ناکړي او سخ کل دلبر د ټول مخلوق یې صفت نکړي سکړي د مخلوق صفت خالق تعریف نکړي سکړي د مخلوق صفت خالق یې صفت نکړي سکړي د مخلوق صفت خالق یې صفت نکړي پلکو خایستا دے پلکو خایستا دے ټوله لور باندې خلې دے حسن د دلبر زما تمام لمنلې دے شکر دې وي خدایا 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 شکر 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 دې وي خدایا الله شکر دی وی خدایا شکر دی وی خدایا په نصیب مو رسیدلې دې حسن د دلبر زما تمام لمنلې دې حسن د دلبر زما تمام لمنلې دې چې پیدا شو په دنیا ما د عشق ماشاءالله لکه مردا سروخان شنام د عشق عشق لدریګر پونو جوړ دې کپويږي سو دا درېګر پدر کوي پیغام د عشق او دا سګر مګ جری دا عاشقیدا دا سګر ما کچری د عاشقیدا کبا چاوي خوش جوړ غلام د عشق لالا ز شاعر خو سایل خوشیر پخپل مرز نکړما نکړما رات کیږي غمه شیل غام د عشق ایک د عشق په کاروبار کی ثواب نوے عاشقان با پر رسول اصحاب نوے زلیخا بد یوسف نس خبر وا کد یوسف مخیه لیدل په خواب نوے ابراهیم با خپل فرزنده حلال کړي نو ابراهیم با خپل فرزند حلال کړي کورې ورله راستولې وهاب نوې او دا دنیا به پیدا نه وه علم خانه ای پیدا شوې که محمد جناب نوې شکر دی وی خدایا شکر دی وی خدایا په نصیب مو رسېدلې دی حسن د دلبر زما تمام لمنلې دی حسن د دلبر زما تمام لمنلې دی دواړه د بلا زامن دي نو په خدای باور وکړه لږه کاوس کو او بیا دوی سره دوه درې خبرې کوو موږ سره اوسئ Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। مکه کې یو بوډۍ وه مکه کې یو بوډۍ وه چې خازلې ټولولي جانان باندې د باما به یې تل ګوزارولي مکه کې یو بوډۍ وه مکه کې یو بوډۍ وه چې خازلې ټولولي جانان باندې د باما به یې تل ګوزارولي مکه کې یو بوډۍ وه محبوب ته رسېدل کنه د دې د لاسه تکلیفونه یا محبوب ته رسېدل به د دې د لاسه تکلیفونه غمیش په ګندګۍ ورته غوندې جامه کولي غمیش په ګندګۍ ورته غوندې جامه کولي مکه کې یو بوډۍ وه یو بوډۍ وه او
ټوله ولې جانان باندې بیت البدا بم گزارا ولې مکه کې یو بوډۍ وا جانان باندې د بام بیت الغزار ولی ماشاءالله داسې نعتخواني د صاحب ځان سره دی بوزي بالکل دا خلک راوړی کنه دی ودونو له دا جی مې د خدای پاک سره د خورو بخي ټول عمر پیدا وي ویرم وي بچي زما چې وادو دتر چې دی وادو په دې کې مولود شریف بکیدو همداسې همدا قصیده جی یاره په خدای باور وکړه الله مې نه غلطوي زه په ښه بد پیښ یم ما ته یاد نشي چې ما چې ته په ودونو کې مولود کتلي بلکې زیات نظر پکې یو ژړا نیمه اوس خو پکې 12 وینم عمر تیر شو خو ما چې ته په واده کې مولود پیدا نه کړم داسې هم چې ته وادي چلته بنات خانان راشي څوک په داسې چې بابو ریان او کامران دې روغ غواړي او ویسې به کښېنه او ما ته د خوږ نبي ذکر شروع کړه چې دا کم خادي روانه چې دا بختور شي او برکتونه شي نو سبا ودونه ګورئ که نه دا واده خلک لا کور ته تللي نه چې دیګمار بار ولاړي ګلي ماما دیګ پیسې پاتې دي او یې 3 پیالې ماتې دي د هغې پیسې او 3 غورې روکي دي او شپږ کرسۍ چوړي وي چا نه یې راوړې دا قصیده جی هغه غورې کنډولیم تی پټ کړي دوی تی پورته غر کوټه بھائی کمره نمبر وایه 0315 87 75 173 یا نه وایه 0312 067 90 97 تاسو په دواړو په نمبر باندې واتس اپ دي کړه دا دواړه نمبر مې ورکړي او پر پروګرام کې چلیږي راوي غواړي تاسو چې دا دواړه جوړه لګیا وي نو داسې د مالک داسې د وجد کیفیت مې لږ محسوس کړ ټیک ده خپل کردارونه همدغه شان صفا ساتئ د دې کار سره استغفار هم وایئ چې د کردار پاکي د سره وتړلی شي نو ستاسو په اواز کې به تاثیر ډیر زیات دی نو طارق خان یو پوچې شان به تې پوچې شان راشه ښه راځه راشه مدینې ته دلدار دلته دی راشه مدینې ته دلدار دلته دی وسکون د زړونو اطمینان او قرار دلته دی راشه مدینې ته دلدار دلته دی او راشه مدینې ته دلدار دلته دی زلفي واللیل مخودها دی حال په جبینې د طه دی او زلفي واللیل مخودها دی خلف جابینی د طه دی خلف جابینې د طه دی د شنو پردو دنا سردار دلته دی راشه مدینې ته راشه مدینې ته راشه مدینې ته دلته دی دلته دلدار دلته دی او راشه مدینې ته دلدار دلته دی اوس داسې اندازونه داسې طرز چې هریان دریان بشي اوس که ته بشیر جان افغاني ته کښېنو نو هغې پخواني نعت خان دی که نه هغه انداز لږ جدا دی او بابوریان ډېر روان دی د بشیر جان صاحب ډېر بشیر جان صاحب ورغه بابوریان ستا نقل کوي راځه پې لالا ګوره ما خو دې ته ویل چې زمونږ ډېر معزز دی او موږ ته ډېر ګران دی زمونږ مشر دی او ما ته څه ویم نه چې زه د هغه پیښې کوم یا پې راځه پیښې وکړه بشیر جان صاحب وایه رخه د حضور د کلمې عجیبه ده او زه یې زوړ کړم دا لا هغسې تازه ده مودې وشوې د زړه کور ته مې راغلي که نه او واپس نه دې څه نیاز بینه مېلمنه ده چې مثال یې بل د ځمکې په سر نشته یوسف جان صاحب هغه ښکلې د رب کور خانه کعبه ده ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله بشیر جان صاحب عمر دې ډېر شه مر حق دی ټول وځو نن دا یو چت لاندې ناست وو کېدای شي دا ټول خلک سمو د پس د مغبرو ملماني پاخه الله دې ایمان نصیب کړي او بهرحال تر څو بابریان ژوندي بشیر صاحب تاسو به هم ژوندی چې دلته رالو نو ما د دې پروګرام په اولینی سر کې یو دوه خبرې کړې وې چې مې رکوټ بابو ریان
یوازې و چې پلار یې بندیوان شو. پلار یې چې راغی د مخ سرخي د اواز خواږه نور هم زیات شو. بیا په تلې تلې ځان له یو ډېر ښه ملګري هم پیدا کړی دی چې رنګ یې لس رنګه شو. د داجي سره یو دوه خبرې کوم. Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी. असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड. मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री. څنګه صحت خري ټیک ټاک جی الحمدلله تاسو دعاګانې دي الحمدلله تاسو بابا سره چې مې انټرویو کوله ماشوم ولاړو جړلې مې خو دې ستا په یاد کې دوبۍ کې 3 کال تیر 3 کال تقریبا جیلو جی بالکل دا جیل داسې جیلو لکه ګونتانامو به جیلو سبا څنګه الته خوراک داسې و چې د انسان د خوراک لایق نه و. د دوبۍ جیل ما 4 میاشتې بعد دغه جیل ډوډۍ خوړلې ده. 4 میاشتې ما ډوډۍ نه خوړلې. زما 40-45 کیلو زما وزن کم شوی. وجه سوالو ته بیا څه خوړل؟ نو ما به دې بیچاره براله چلته نه پیسې را برابرې کړې لږې غونې به یې راوړې راوې لېږلې په هغې باندې مې ما ځان له پای واخیستل بسکټ په مې واخیستل په هغې به مې ګزاره کوله. روټۍ دې ولې نه خوړه؟ د هغې روټۍ هغه د هغې چکن چې به تاسو کولاو کو که نه په هغې کې به هغه وینه پرته وه او هغه به دغه شوی و یعنې خام به و نه به پوخ و نه به کچه و. دا د سزا یو شکل و. دا د سزا یو شکل دی د هغو منټلي ټارچر زیات ورکوي او په یخنۍ کې درته په 20 باندې 16-18 باندې درته اے سی لګولي 24 غنټې درته لګېدلي خو دې کې ته د یخنۍ نه مړ شه دا اے سی درته نه بندوي. دا د ټارچر هم د یو قسم دی. دې تېره کړه امې تېره کړه صاحبه الله الحمدلله ولې را پرېښود؟ عفو کې نوم رالی بس الله پاک مهربانه شو بس روتو الحمدلله. خلک ویل ته ډرګ او چرس او پوډر دا نشته. دوبۍ کې څه حالت دی؟ دوبۍ کې چې کله زه بهر وما نو ما ویلي چې دلته به د ډرګز د چرسو مرسو دا به نوم هم نه وي خو چې کله زه جیل ته لاړم ما ته پته ولګېده چې په دوبۍ کې چې څومره ډرګز دي هغه په پاکستان کې نشته دی. جی دا کاروبار هلته څوک کوي؟ دا دونه سخت جیلونو کې هم خلک دا کار ډیره د خفګان خبره ده چې دا زموږ پښتانه ډیر زیات پکې زموږ پښتانه انوالو جیل کې هلته ډېرو بې حده زیات دي. دا 400 والا مردان والا د دې پیښور افغانیان پکې دومره ډیر دي چې د شمیر نه بهر د دوبۍ په جیل د دوبۍ جیل کې ټول په دې ډرګس کې ککړ ټول ډرګس کې ککړ دي صاحبه ټول. بس نور هو په هغې قیسې نه کوم. دوبۍ خو خپلې ویزې بندې کړې. نور ملکونه پښتنو ته خیال نشي. زم پښتنو ډېر خیال کوي خواږه خلک او په ایمان برابر خلک خو چېرته په ایمان کې کړش دی ځکه تاسو 2 پیسو دپاره زور کوئ بیا ټول عمر سړی تبه و بربادي. ښه بابوریان اورې؟ اورم جي بالکل یې اورم نوړه دې څه وایي؟ زړه مې دا وایي چې زه دله نور ډایرکشن ورکړم او فلحال دا د بچپن مینه نه دا دنه زه ډایرکټ نشم هغه کولی پالش کې لږ یې پالش کوم او په بل طرف یاړم خو لږ زه خپله بیماره مې ما زه چې جیل ته لاړم زما شوګر هم شو او زما سیسټایټس و. سیسټایټس په تاسو پیژنئ د ممتیازو کې تکلیف وي نو هر 10 منټ بعد زه اوسم زما خوب نشته دی ولا ما بیګا خوب نه دی کړی. دا 3 کالو تکالیف اوسه پورې په بدن کې ګر دا 4 کال پوره شو او سیسټایټس مې دی ډېر سخت تکلیف کې مدینه د هغې په وجه زه لږ اکنامیکلي لږ کمزور یم ځکه چې ما سره څه وخوره نه هغې واخیستل. نو اوس دا بیچاره ظاهره خبره چې دله زه یو ډایرکشن ورکوم ظاهره خبره چې زه به لږ نظام هم فټ کوم پهله که نه مالي طور باندې به ځان برابروم د هغې نه بعد به زه د قابل جوړېږم چې زه دله څه ډایرکشن ورکړم. ډېره ښه دا کوه راکړه طارق خان خفه نه شي. خیر دی کیمره د نه غورځېږي خیال کوه. څنګه اصل کې کیمره هم درنه ده نو که نه او خو خیر دی تا طارق هم وزن برابر دی. سترګې مې دي کیمرې دقه شی د نظر هم که نه د نظر هم که راله که نه. ښه طارق خان موږ سره زما خلک یو 3 منټه دي زیات نشته که نه نو په دې 3 منټه کې به زه تاسو سره 2 خبرې وکړم او بیا به د خپرونه سرته رسي. صحیح ده کامران ته خیر دی الحمدلله. بال بچی ته نه جی نه واده مې نه دی کړی. بابوریان تا خو نه جی پرونی ماشومې. ښه دا راته ووایه چې ژوند داسې نه لکه څنګه چلېږي چې سړی څه ګټي نه که نه سړی څه ګټي نه 2 پیسې ني نو بیا سفر ډېر ګران وي. په ناتخانې کې څه شته چېرې تاسو پکې څه پیسې میسې یا څو ګټې مالي طور ښه شی جیب نو یاره جی داسې خو مونږ خو لکه نیت دا دی که نه چې مونږ لاړ شو نو زمونږ
الحمدلله دا امنیت دی چې پیسې چانه وانلو او بار کې افکا کا چا سه جیب کې کېښود او جی او نو هغه د هغوی خپل دغه دی که نه او جی بس پتلو کې تاسو مرګرتیا وکړئ او سره باندې وره او بیا به موږ واپسې کوو بل ملګری هم راغلی خالقه انجینرز کا وایله راشه که نه راشه لکه دی څه نوم یې دی رحیم الله سینګ دی خو راشه که نه یار دلته لسې ورکړه میز کې کېنه دلته کېنه ماته کې دی بار څه شي اته سوره دا څنګه چلې لکه موږ خو د اووه سورونه اورېدلي دي اته سوره کم نه دا اتم پکې کم نه دي ناتخواني کې او جی الحمدلله بس پکړې را باندې وره وکړه شاه او درې واړم سنگت کې چلےږي بیا خو راشه طارق صاحب اجازت ته یا الله خیر بسم الله کو طارق خان راځه زویا صحیح او زړه مې ناري وهي بیمار دی یا ربي په دام د عشق گرفتار دی یا ربي زړه مې ناري وهي بیمار دی یا ربي په دام د عشق گرفتار دی یا ربي تشبیه مستا د حسن ورکړه د نور سره تشبیه مستا د حسن ورکړه د نور سره تشبیه مستا د حسن ورکړه د نور سره یا ربي یا ربي یا ربي صلی الله علیه وسلم ډېر ښه خپرونه سره ترسي صاحب یو داسې محفل چې د آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر پکې وشو نو امید در به چې الله تو پکې سوال کوو چې خدای مونږ وبخي ښکلي اوازونه دي او په کوم شکل کې چې وغږېدل او په کومو ټکو باندې وغږېدل یقین وکړئ چې صاحب د جنت لاره ده نو الله تاسو ښه لري اواز ستاسو د ښکلا نور هم زیات کړي خدای دې ستاسو دا کردار نور هم سپېڅلی کړي الله دې وکړي چې ستوري د اسمان شي او ډېره ترقي وکړي ستاسو درې ونه ډېره مننه او په اخره کې دا وایم چې دا جیله راغلی یو بندیوان پلار یقینا چې د درې کاله تکلیف ته ګوري او بیا چې خپل کامیاب بچي ته او دې بچوړو ته ګوري نو غم مې یقینا چې کمیږي رب دې وکړي چې د دې بچي د کردار د خواږه دې ستا په ژوند کې راشي او الله تعالی دې ستا ټولې سختۍ او مالي مشکلات حل کړي ډېره مهرباني الله مخلر ډېره شکریا ډېره مننه